السلام علیکم دوستانو د محرم الحرام د میاشتې یوه ناشنا او بهترینه یوه بله وظیفه در سره شریکه کوم چې دا داسې وظیفه ده چې ستاسو د زندګي هر قسم ته بندش کوي، دا به انشاءالله ختم شي. د محرم الحرام هغه میاشت ده چې د کال د شروع کېدو د سر اولینه میاشت ده. د نوي کال د شروع کېدلو اسلامي کال یو انګریزي ده یو اسلامي ده. دغه محرم الحرام د نوي کال د اسلامي کال د شروع کېدلو میاشت ده. د دغه نوي کال وظیفه یوه بله در سره شریکه کوم، یوه مخکې ماله تاسو سره شریکه که، خو دا داسې وظیفه ده چې دا اول عشره د محرم الحرام چې کمې دا اول 10 ورځې دي په دغو کې دا وظیفه کېږي. دا داسې وظیفه ده که یو انسان د رزق بندش ورباندې سوی هغه ختمول غواړي، انشاءالله تر دې 10 ورځو مخکې به هغه ختم شي. که په یو انسان باندې سحر، جادو، کوډې، بدنظري تاثیر کړی وي او هغه د زندگی ختمه کړی، کاروبار نه وي، روزګار نه وي، روغ صحت نه وي، جنجالونه زیات وي، بې اتفاقي زیاته وي، شر و فساد زیات وي، مصیبتونه غمونه زیات وي، دا ټول به انشاءالله د دیوی وظیفې په برکت سره الله پاک ختم کی. دا بهترینه اسانه وظیفه ده، هر کس یې کولی شي، انشاءالله دعاګانې به راته وکړي. دوستانو د محرم الحرام هغه میاشت ده چې کله انسان د دې په دې سر اولینې 10 ورځې دا الله تعالی ته بې انتها زیاتې محبوبې دي. په دغو کې چې انسان وظیفه وکړي ټول کال مالی مشکلات به الله ختم کړي، د ټول کال د رزق اسباب الله ورته برابر کړي، د ټول کال را روان مصیبتونه به الله تعالی ختم کړي. را روان مصیبتو خو هیڅوک نه ده خبر، یوازې الله تعالی خبر ده، خو الله تعالی ته معلومه ده چې کله دا وظیفه ته وکړي د هغو مخ ته د را روان مصیبتو ته لکه سفر داسې درېږي، هغه ټول ورباندې دفع کېږي. که په یو انسان باندې له کلونو سحر، جادو، بیماریانې مسلطه وي او د هغه ایستل ډېر ناممکن وي، خو دغه وظیفه چې دوستانو وکړي انشاءالله دا داسې عمل د نبوي عمل د ګوري، دا داسې نبوي عمل د چې انشاءالله دا ټول به ختم کړي. د رمضان مثلا 3 عشرې دي چې مثلا دا الله تعالی ته ډېرې محبوبې دي او دغه 3 عشرې چې دي الله پاک جل جلاله په دغو کې د انسان خواص ډېر زر قبلوي، په دې کې د انسان حاجات ډېر زر پوره کېږي. اولین په هغو کې د رمضان هغه اخرنی عشره ده چې هغه 10 روزې دي مثلا چې هغه مبارکې په دې 20م په دې تاک شپو دي. دوهمه عشره د ذوالحج هغه 10 ورځې دي، دا ډېرې الله تعالی ته محبوبې دي. دریم چې ده مثلا عشره ده هغه دغه د محرم الحرام اوله ورځ چې میاشت راوخته بیا تر 10مې ورځې پورې په دغه 10 ورځې چې دي دا الله تعالی ته ډېرې مکرمې دي، الله تعالی ته ډېرې محترمې دي او د الله ډېرې خوښې دي. نو په دغو شپو کې عبادت کول ډېر ثواب لري، په دغو شپو کې مثلا هر عبادت کول به انتها زیات ثواب لري، روزه نیول ثواب لري، مسلمان ته عفو کول ثواب لري، مسلمان ته مرسته رسول، کومک ورکول، ګټه ورسول دا ډېر ثواب لري. خدایات ساتي په دغو ورځو کې لکه څنګه چې یو کار ثواب ډېر لري زیات، دغسې یو ناروا کار کول بیا ګناه ډېر لري، د چنده ګناه درکوي الله. او په دغو ورځو کې د انسان دعا ډېره زر قبلیږي، د انسان خواست ډېر زر قبلیږي. نو دوستانو راځئ دا موقع له لاسه مه ورکوئ، که بیماریان یاست هم دا وظیفه وکړئ، که فقر مسکنت یې هم دا وظیفه وکړئ، که رشته نه یې هم دا وظیفه وکړئ، که مال و دولت نه یې غواړئ هم دا وظیفه وکړئ. د دې وظیفې عمل درته ښیم، طریقه یې درته ښیم. نو زه دوستانو د وظیفې پر طرف وظیفه درته ښیم. دا اولین یوه ورځ وکړئ، که یوه ورځ نه وي 3 ورځې وکړئ، که په یوه ورځ کې مشکل نشو حل په 3 ورځې کې به انشاءالله ضرور حل کېږي، ځکه چې الله ډېر مهربانه ذات ده. که د نکاح لپاره کوئ، که د رزق لپاره کوئ، که د روپو لپاره کوئ، که د اولاد لپاره کوئ، که د هر قسم د بندش لپاره کوئ، دغه لپاره یې کولی شئ. وظیفه دا د دوستانو 2 کوچني سورتونه دي چې یو قل اعوذ برب الفلق ده، بل قل اعوذ برب الناس ده. خو یاد ساتئ د کومو کسانو که دغه 2 سورتونه نه وي زده قرآن شریف ته دې وګوري، که په قرآن شریف کې هم نشي ویلی بیا هغه ته
دا گنجایش ته چې هغه سورۃ اخلاص وایي چې قل هو الله احد ده. که د چا زده وي هغه ته دا گنجایش نشته هغه به دا دوه سورتونه دواړه وایي چې دې ته معوذتین وایي نو قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق. که کم انسان دا دوه سورتونه زده وي دا وایي هم وظیفه هغه شان ته د څه فرق نشته پکې کې. که کم انسان دا دوه سورتونه نه وي زده قل هو الله احد وایي هم دغه شان ته وظیفه د څه تبدیل نشته پکې کې. وظیفې طریقه دا ده وظیفه به تاسو داسې کوئ په یو ځای کې ورته کښېنئ چې هغه ځای نارینه خو په مسجد کې کښېني هم خو بیخي ښه ده چې له هر لمانځه نه بعد کوئ خو کوشش کوئ یاد دا وساتئ ډېر کوشش په موده وي دماغستان له لمانځه نه بعد یې وکړئ. دماغستان له لمانځه نه بعد چې کله فارغه سواست فورا پر هغه ځای باندې تاسو به دا سورتونه در واړوئ داسې بیا وایاست قل اعوذ برب الفلق داسې دې ووایئ بس بل آیات مشروع کوه نو 11 واره الله الصمد الله الصمد الله الصمد وایه. بیا چې دا اول آیات وایي دویم آیات وایه من شر ما خلق بیا چې دا آیات وایي بیا لغه نه بعد 11 واره دغه الله الصمد الله الصمد وایه. بیا دریم آیات وایه بیا څلورم بیا پنځم دغسې ټول سرت یعنې دا به درته ووایم چې هر آیات چې وایې اول آیات یې ووایئ ودرېږه 11 واره الله الصمد وایه دویم آیات وایه ودرېږه 11 واره الله الصمد وایه دریم آیات وایه ودرېږه بیا 11 واره الله الصمد وایه دغسې ټول صورت. او دوهم صورت چې د قل اعوذ برب الناس هغه هم پر دغه ترتیب باندې ووایه چې یو آیات وایه قل اعوذ برب الناس بیا 11 واره الله الصمد وایه بیا دوم آیات وایه 11 واره الله الصمد وایه بیا دریم آیات دغسې تر پایه. خو هغه کسان چې دغه دوه صورتونه یې نه وي یاد نه یې زده او قرآن شریف یې نه وي زده د هغه لپاره ګنجایش دا ده چې قل هو الله احد دې ووایي هغه دې هم دغه رقم وظیفه وکړي. مثلا اوله وار دې قل هو الله احد دا یو آیات سو بل آیات یې نه شروع کوي 11 واره د الله الصمد وایي بیا دې دوم آیات وایي بیا دې 11 واره الله الصمد وایي بیا دې دریم آیات وایي بیا دې 11 واره الله الصمد وایي دغسې تر پایه پورې دا رقم دې دا وظیفه وکړي. کله چې دا وظیفه وکړه دغه نه بعد د دعا وکړي کې د رزق لپاره کوي کې د رشتې لپاره کوي چې د هر څه لپاره کوي دعا دې وکړي. خو خاص کر دا وظیفه د بندش لپاره ده چې کم بندش به د سوی دغه لپاره دعا وکړي انشاءالله هغه ټول بندشونه به الله تعالی ختم کړي. نو دا وظیفه دوستانو له نورو سره هم شریکه کړئ پر الله مسپارم. السلام علیکم ورحمت الله.